نمایشگاه دو روزه کتاب زیر نام کتاب بگیر کتاب بگذار سوی کتابخانه البیرونی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایتی غزنی در پوهنتون تکنیکی این ولایت راه اندازی شد. مسئولان بیان داشتند که این نمایشگاه به هدف تشویق جوانان به مطالعه راه اندازی شده است. همدا پروګرام هدف دا و ترڅو ځوانان دې ته وهڅول سي چې مطالعې ته مخ واړوي، همدارنګه دې دود ته لا وده ورکوو، په راتلونکي کې ځوانان دغه برخې ته زیات متوجه سي. همدارنګه د ځینې نشراتي کتابونو نشر چې هغه چا له ځانو سره ایښي وي او خپله یې د مطالعې لپاره نه وي چې هغه تر ټولنې ته وړاندې سي او د تحفې په ډول باندې بل چا ته وړاندې کړي. نو موږ کله وخت علم زیاتولی سو چې په دغسې غونډو کې ګډون وکړو، په علاقمندي لاړ سو، ول یو ساعت په دې میزونو باندې ګرځم دا کتابونه مطالعه کوم، که مې هېڅ کتاب وانخیستی کتاب نه مطالعه کوم. څومره کتابونه خلکو لیکلي دي، څومره کتابونه رامنځته شوي دلته خلکو لیکلي دي، دا یو فکر ده. جوانان در این ولایت از راه اندازی این نمایشگاه استقبال کرده خواهان راه اندازی نمایشگاه های بیشترند. ډیر مهم ده، لکه څنګه چې موږ وینو په نوره نړۍ کې لکه یو انجینر چې دی، یو ډاکټر چې دی، په خپل مسلک کې ډیر معلومات په هغې برسېره یو فعال ذهن هم لرلی شي، د مطالعې په څنګ کې قوي مطالعه لري، همدغسې قوي ذهن او خبرو کې په وینوالۍ کې په هر څه کې مطلب جوړ وي. حکومت څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته په راتلونکي کې هم نور کتاب واخله، کتاب کېږده، یا په بله شورا جوړه کړو چې موږ د رقم کتابو سره شناخت پیدا کړو، واخلو او کېږدو. این در حالی است که چند قبل نیز نمایشگاه کتاب از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت راه اندازی شده بود.